الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمر زبان لم يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر. رواه مسند أحمد وسنن أبو داود. زما عزتمندو، یو ضروری او بهترین کلیپ تاسو سره شیر کوم د بسم الله د خیر او د برکت او د بسم الله د ویلو په باره کې چې د بسم الله ویلو څومره برکتونه دي او څومره حکمتونه دي. دغې وجې نه موږ ته د هر نیک او ضروري او د یو مباح او د جایز کار په شروع کولو په موقع باندې او په ابتدا کې په آغاز کې د بسم الله ویلو حکم راکړی شوی دی. نو په دې باندې ځان پوهول پکار دي چې دا بار بار موږ او تاسو ته د بسم الله د ویلو حکم ولې راکړی شوی دی. یو د دې حکمت دا دی چې زموږ هر قول او هر کار په هغې باندې د الله تعالی د پاک او د بابرکت نوم مهر ولګي، او زموږ او ستاسو هر کار د بسم الله نه چې شروع شي، موږ د دې خبرې عهد کوو چې زموږ هر کار دا د الله تعالی د رضا دپاره وي